سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. امریکا د افغانستان کنګل شوې پیسې کوم ځای ته انتقالول غواړي؟ نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. امریکا د افغانستان کنګل شوې پیسې یوه صندوق ته انتقالول غواړي. امریکا او سویټزرلند په ګډون اروپایي متحدان چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې کار کوي د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو د زیرمو خلاصون لپاره یو میکانیزم رامنځته کړی او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د پیسو صندوق ته ولېږدوي. افغان غږ خبري اورژانس له قول یو امریکایي سرچینې په حواله راپور کې ویلي دي چې متحده ایالات د سویس په ګډون له خپلو نورو متحدانو سره په خبرو بوخت دی او پام کې لري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق د رامنځته کولو لپاره نړیوال بانک مدیریت رامنځته کولو سره اعتماد صندوق جوړ کړي. په راپور کې راغلي دي دا صندوق د افغانستان لپاره د بهرنیو پراختیا او مرستو د ترسره کولو لپاره جوړ شي. ویل شوی چې طالبان او امریکا د دغه صندوق د چارواکو همدارنګه د دې ادارو څارونکي پلاوي ټاکلو په سره اختلاف لري. رویټرز په راپور کې ویل شوي د امریکا او سویس د بهرنیو چارو وزارتونو چارو کې په دې اړه له مستقیمو څرګندونو ډاډ کړی دی. له بلې خوا په راپور کې د اسلامي امارت یو چارواکی چې نن غوښتل یې نوم وانه اخیستل شي ویلي دی چې اسلامي امارت د دغه ډول پیسې جوړول نه ردوي خو د امریکا له وړاندیزونو سره د دایمي ډلې د جوړولو مخالفت کوي. هغه څه چې په دې راپور کې مهم او یاد شوي دي دا دی چې د دې ډول صندوق د جوړېدو سره باید د افغانستان کنګل شوې پیسې چې د امریکا لخوا بندي شوې دي دې صندوق ته انتقال شي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.